استغفار وکړو الله به باندې بارانونه راووري د هغې سره به فصلونه مزدار شي او الله به دله زامن درکړي الله به دله په بدنونو کې برکت واچي دا شته طاقت چې دی د دې سره به نور طاقت زیات شي دلته یو فایده څه فایده شو استغفار فایده پکې بیان شوه که نه چې کوم سړی استغفار ډېر وایي الله د هغه په مال کې برکت اچوي الله هغه له بچي ورکوي برکتناک یا بابرکته بچي ول الله ورکوي په مال کې ورته الله برکت اچوي په ځمکه کې ورته برکت اچوي بارانونه به راورېږي سورت نوح کې دي که نه نوح علیه السلام خپل قوم ته دا ویلي یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلي که نو د الله نه بخاني ډېر غواړئ استغفار ډېر کوئ الله به د باندې په چپو چپو بارانونه راووروي او زامن به دله درکړي مالونه به دله درکړي فصلونه به دله درکړي مزیدار فصل به مي نو دې نه دا فایده راووته چې استغفار ورد ډېر زیات کوئ په دې باندې الحمدلله زما یو بیان هم شتي مکمل تفصیلي هغه واورئ د استغفار فواید او فضایل ډېر زیات فضایل او فواید دي او داسې یو مخې ته راغله ګوره وی ای قوم زما استغفروا ربکم بخانه د الله نه غواړئ استغفار ډېر وایي په دې باندې ټیم هم ډېر نه لګي دا خپله خوله په دې عادت که استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب په مخه په مخه وایه الله به دې بیماریانې ختمې کړي قرضې به دې الله ختمې کړي په ژوند کې به دې الله برکت واچي په بچو کې به دې الله برکت واچي ډېر عظیم عبادت ته استغفار ویل ډېر عظیم عبادت ته استغفار ویل ښه ولا تتولوا مجرمین او ما وړئ مجرمان مه اوړئ د دې دین نه یعنې مخ مه اړوئ د دې وحي نه او د ځان نه مجرمان مه جوړوئ اوس د هغوی دې جواب ته ګوره حیران بشي دا قصې چې قرآن کې راځي دا مختصري بلکې هر کله چې سړی قصه بیانوي عام موږ چې قصې بیانوو نو قصه خو سړی مختصر کړي که نه وي هغه ورته دا ووایي هغوی ورته دا ووایي خو دا خو داسې نه دی چې هغه په دقه یو خبره وکړو هغوی ورته جواب کې دا ووایي بلکې په منځ کې ډېر وخت تېر شوی هود علیه السلام د ډېر وخته پورې د توحید دعوت ورکړی دی دلایل یې پیش کړي دي خبره یې واضحه کړې ده ځان یې ستړی کړی دی سحر ماښام په پټه په ښکاره قوم ته یو کس ته ټولو له یې دعوت ورکړی اوس د هغوی د جواب ته ګوره حیران بشي قالوا یا هغوی یا هود ما جئتنا ببینه ای هوده نه یې راغلی ته موږ ته په ښکاره دلیل سره په یو خبره دې مو ښکاره دلیل بیان نه کړو دا اوس خبره ده چې پیغمبر ښکاره دلیل بیان نه کړي نو څوک به ښکاره دلیل بیان او داسې باني دي که نن سبا هم دقه طریقه ده د باطل پرستو ستا به زارش نه شي او دی به په اخره کې ته وي تا خو یو دلیل مو ویونه نو بعض خلک زموږ په باره کې دا وي دی لکه مخکې ورځو کې ما د یو مولوي صاحب تقریر مې اورېدو چا راته رالېږلی وی ده کې مشکل دا دی چې دی په یو خبر هم دلیل نه کوي او وی دوی نه حدیث بیانوي نه د پیغمبر فعل قول او دا ټول هر څه ذکر کړي دا څومره ظلم او زیاتی الحمدلله زمونږ سلفیت د هغې اصول دقې دي قال الله وقال الرسول زمونږ د خبرې سره الحمدلله هرې خبرې سره به دلیل اوري دې مخکې ورځو کې هغه دوه درې ورځې مخکې هغه کلیپ ډېر چلېدو که نه یو عالم نه مولا نه چا تپوس کړي چې ولې دا خلک ډېر اهل حدیث کېږي ولې دا خلک سلفیت ته ډېر اوړي هغه له جواب څه ورکړی وایي ځکه چې اهل حدیث هرې خبرې سره دلیل بیانوي اهل حدیث وایي د هرې خبرې سره دلایل بیانوي وایي موږ دلایل نه بیانوو موږ خو بس یو قصه وکړو یو خبره وکړو خبره ختمه شي هغوی وایي دلایل بیانوي لګیا دي نو په دې دومره دلایلو کې به یو سړی تا ته وایي تا خو څه دلیل ونه کړو ناشنا خبره ده هود علیه السلام د الله د طرف نه رالېږلی شوی پیغمبر دی دا پیغمبر دی په کلونو دعوت کوي او دی دلیل نه کوي دا د منلو خبره او بیا ورته څه وایي ببینه ښکاره دلیل دې رانه وړو
دا دوی هغسې بانې دي